زه په کوم دلیل باندې ملحد یم، زه په کوم منطق باندې زه ملحد یم. وایي راشئ چې زه په قرآن کې دا ثابته کړم چې دا حسیب ځواک ملحد دی. قرآن نه بغیر دلته د بعضې بېدینه مسلمانان دي موږ ته وایي قاري صاحب دا د الحاد ټاپه دې په جیب کې ده. ته غیرتمن یې که د ما رب غیرتمن ده؟ د ما رب سې چاته ملحد ویلی ده، د ما رب سې چاته کافر ویلی ده، د ما رب سې چاته د کلیسا مزدور ویلی ده. موږ بیا په نره هغو ته ملحدین، سیکولران، د کلیسا مزدوران، د کلیسا جاسوسان، د یهودو غلامان بیا ورته وایو. ځکه موږ ته تر قرآن قدرمن بل څوک نسته، موږ ته تر قرآن عزتمن بل څوک نسته. غواړئ چې د نن زماني منافقین وپېژنئ. د نن زماني منافقین بې ایمانه خلق هغه دا دي کله چې په اسلام باندې حمله وي ټول پټه خولي، په رسول الله حمله وي ټول پټه خولي، د اسلام په ارزښتونو حمله وي پټه خولي، د اسلام په احکامو حمله وي پټه خولي، د الله جل وعلا په قرآن آیاتونو باندې حمله وي ټول پټه خولي. خو کله چې له مسلمان نه یو اشتباه وسي بیا د ټولې نړۍ منافقین ورته راپورته سي لکه سپي ورته غاپي. ټولې نړۍ منافقین، امغه د کلیسا مزدوران، منافقین، سیکولران، ملحدین دي. دا یاد وساتئ. د مسلمانانو په اشتباهاتو پسې ګرځي، د مسلمانانو په غلطیو پسې ګرځېږي، د مسلمانانو په قسم قسم هغه ستونزو پسې ګرځېږي. اما چې کله بیا د اسلام د سرلوړي غږ وي پټه خوله وي، کله چې په اسلام حمله وي پټه خوله وي، کله چې په قرآن حمله وي پټه خوله وي، د دې هېڅ شي فکر او غم ورسره نه وي. یوازې غم څه شي وي ورسره؟ صرف د مسلمانانو غلطي، د مسلمانانو فکر او سوچ کې.